د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د څېړنې په برخه کې یوه لړۍ هغه د ملي او بین المللي کانفرانسونو انتخاب کړې ده چې په دې باندې پانګونه کوي او قدرمنو استادانو ته او د افغانستان پوهنتونونو ته په ملي قضایاو کې د علمي رسالت د ادا کولو فرصت برابروي. قدرمنو حاضرینو تاسو ته شاید معلومه وي چې یو وخت په دې وطن کې دا تیر 20 کاله داسې تیر شوي دي چې د افغانستان په اوبو باندې چاته د مونوګراف د لیکلو اجازه نه وه. د افغانستان په ملي مسایلو باندې چاته د یوې څېړنې د وړې څېړنې د کولو اجازه نه وه. موږ او تاسې ټول آګاه یو چې افغانستان په مطلق ډول د استقلال لور ته روان دی او یوه خبره هم ثابته ده چې نړۍ کې هر څه نسبي دي، په هغې کې استقلال هم نسبي دی، په هغې کې حریت هم نسبي دی. چې په حق کې خلک نسبیت مني نو په دې مسایلو کې خامخا مني. نړۍ اوس د دې قایله نه ده چې یو څوک د مطلقاً په حق وي یا د مطلقاً په باطل وي، خو د موږ او تاسې د اسلامي فکر په اساس باندې موږ ځینې ارزښتونه داسې دي چې هغه شایبه نه مني، په هغې کې نقصان نه منل کېږي چې یو پکې استقلال دی. موږ الحمدلله په د روان کال په جریان کې 4-5 ملي کانفرانسونه درلودل چې د افغانستان په ملي مسایلو باندې د موږ درانه استادان بوخت شول او دروند بحث یې ورباندې وکړ او دغه کانفرانسونه به انشاءالله جریان لري.